پاکستان کې په وروستیو کې د بلوڅو او TTP او داعش بریدونو زور اخیستی دی. تازه په بلوچستان کې 2 ځانمرګي بریدونه پر چینایي او پاکستاني ځواکونو. سلام درنو لیدونکو، ستړي مشئ. بلوڅ بېلتون پالې ډلې په ګوادر کې پر چینایي وګړو د برید مسؤلیت ومانه. د پاکستان د بلوچستان په ګوادر کې وسلوالو نن د یکشنبې په ورځ د چینایي وګړو پر کاروان برید کړی دی. د بلوچستان آزادۍ پوځ په نوم بلوڅ وسلواله ډله ادعا کوي چې دا برید د دې ډلې 2 ځانمرګو کړی دی او پکې یې 4 چینایي وګړي او 9 پاکستاني سرتیري وژلي. د پاکستان پوځ د دې ډلې دا ادعا ردوي. په سیمه کې سرچینو هم افغانستان انټرنیشنل ته ویلي چې د برید کې 2 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د بلوچستان آزادۍ پوځ په نوم بلوڅ بېلتونپالې ډلې د دې برید مسؤلیت منلی دی. دا ډله وایي 2 ځانمرګو یې دغه 2 ساعته برید کې برخه درلوده چې پکې 4 چینایي وګړي او 9 پاکستاني سرتیري ووژل شول. خو د پاکستان پوځ وایي په دې برید کې یوازې 2 بریدګر وژل شوي دي او د دغه هیواد د امنیتي ځواکونو یا بل چا ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. په دې وروستیو کې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې ناامنیو زور اخیستی او تل ترې د چاودنو، جګړو او وژنو راپورټونه ورکړل شوي دي. دا و زموږ چمتو شوي ویډیو. کو تاسو په دې اړه کوم نظر لرئ نو په کمنټ کې را سره شریک کړئ او د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره در سره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. له ملتیا مننه چې موږ سره تر بیا ښه وخت ښې چارې